د پلار په باره کې راځي یو ځل ولی غاړې ته ناست دی او دس کوي یو لوی بزرګ دی پلار او پلار هغه سړی دی چې کله نکاح حضرت علی رضی الله تعالی عنہ لغې کې ویوړو ماشوم دی علی رضی الله تعالی عنہ ورله په سر لاس راخو او په خلی کې ورله لاړې مبارکې ورکړې او دعا یې ورته وکړه ویل الله دې ستا په نسل کې برکت واچوي دغه شخصیت دی چې ډېر لوی د وخت بزرګ ته جوړ شو د سمندر د ولی غاړې ته ناست دی او دس کوي دی وله کې یو مڼه را روانه ده مڼه دی دا مڼه راواغسته او دا یو خړه اوس فقهاو لیکلي چې د دې یو معمولي څیز په باره کې انسان په لاره باندې بیا موځي یا یو ځي باندې روانه وي د هغې د ضایع کېدو خطره یو څیز معمولي دی مختصر دی نو بیا فقها اجازت ورکوي چې دا اوخره استعمال کې خیر دی لیکن محترم مشهور ضابطه حسنات الابرار سیئات المقربین وذقوا لوی خلق والله علی خلق پسنه کې ورسره یو کټک راغی یو پریشانی را لزان سره وای ثابته دا مڼه خو دی وخړه خو کړه قیامت پورس الله تپوس وکي چې دا مڼه دی ولې خوړه جواب ورل سور کې ځکه یو طلب دی پریشانی ده یو جذبه ده دې طرف باندې د سفر شروع کو چې د باغ ځان ورسوما او دا مالک نه تپوس وکما قسم معاوضه غواړي هغه ورل ورکم ورنه ماته دې معافي وکي دې روان دی یو حد پورې ورسېدو ډېر سفر وکړو د یو باغ دی د هغې څانګې د مڼو را ځوړندې شوي دي د نهر ته بس د ده زړه تسلي ورکړه چې باغ والا همدا خلک دي د مڼې مالک همدا خلک دي دی باغ ته ور واوښتېدو هلته یو مالی دی دننه د باغ مالک دی زمیندار دی ده ته وایي کاکا د پلانکۍ علاقې نه راغلی یم مسله سره بچیا و یره د دریاب د ولې په غاړه باندې ناست وم اودس مې کوو یو مڼه را روانه وه هغه مې وخوړه اوس زړه کې مې درد دی سوچ دی فکر دی چې الله تپوس وکړي چې دا مڼه دې ولې بغیر اجازت نه استعمالوله څه جواب به ورکوم نو ویل د دې د اجازت دپاره راغلی یم چې اجازت راته وکړه که څه معاوضې غواړې هغه معاوضې واخله ورنه ما ته اجازت وکړه زه د دې دپاره راغلی یم هلته ورسره مالک سخت شو ویل نه زه خو تا ته اجازت او معافي نه کوم معافي خو زه نه کوم دی ورته ولې نه کوې د خدای مسلمانه د هغه ځینه مې سفر کړی دی پیسې واخله قیمت یې واخله یو بې قدره څیز و روانو په ولې کې ضایع کېدو هسې هم طالب لاس نظر کړو دی ورته کلک شو ویل نه ویل چلو معافي به درته وکړم خو په یو شرط باندې ویل جی هغه شرط څه دی اوس شرط هم ډېر خطرناک و سخت شرط و ورته وایي بچیا کور مې یوه لور د لور هغه لور سره به نکاح کوې نو بیا به درته معافي وکړم ویل ها بچیا زما دا لور په خپو باندې شله ده په لاسونو باندې شله ده په ژبه باندې چاړی ده په غوږونو باندې کڼه ده په سترګو باندې ړنده ده دغه زما د لور صفات دي بچیا که داسې لور سره زما نکاح ته تیار یې ټیک ته معافي کوم ورنه معافي بالکل نشته دې سوچ کوي چې الله د یوې مڼې سودا خو ما ته ډېره ګرانه شوه اوس چې داسې ښځه یې چې په خپلو لاسو باندې م شله ده او په غوږونو باندې م کڼه ده او په سترګو باندې م ړنده ده او په ژبه باندې م چاړې ده او په دې به زه څه کوم ټول عمر به د دې خدمت کې لګوم بیا ځان سره زړه کې سوچ کوي ثابته خو بس د دنیا 15 ورځې ژوند مې ختم نه شي که نه راشه د دې زنانه نکاح ورسره وکړم د دې خدمت کې تېر کا خو ها که الله درته د قیامت په ورځ تپوس وکړي ثابته چې دا مڼه دې ولې خوړه الله له بس جواب ورکړي بس هغه مالک ته وایي ټیک ده صحیح ده جی ستا لور ما ته قبول ده نکاح وشوه بیا واده وشو رخصتي وشوه حضرت ثابت رحم الله کور ته راځي خپلې کمرې ته راځي شپه ده چې کمرې ته راغی یوه چغه یې ویسته او بېهوشه ولوېدو خلک راله راچوته یې کو خری راغی نور خلک راله تپوس کوي حضرت چې کله هوش کې راغی تپوس کوي ولې څه حادثه پېښه شوه دی ورته وایي وای نن په ژوند کې اولنۍ دفعه ده نن په ژوند کې اولنۍ موقع ده چې زما نظر په یوه اجنبي زنانه باندې ولګېد استعمال شو اسخره ورته وایي بچې دلته خو اجنبي څوک نشته همدا ستا ښځه زما لور ده که نه
او ته نه کاکا تا خو ما ته ویلو چې زما لور په خپل لاس وشله ده او په سترګو ړنده ده او په غوږونو کڼه ده او په ژبه چاړی ده دلته خو صحیح سالمه جنۍ ناسته ده کمره کې او ورته وایي ساده سړیه ته زما په مطلب باندې پوه شوی نه یې ویل زما مطلب دا و دا مې مقصد نه و چې په خپل لاسونو باندې زما لور رښتیا شله ده په ژبه رښتیا چاړی ده په غوږونو رښتیا کڼه ده په سترګو باندې رښتیا ړنده ده ویل بچیو مقصد مې دا و چې زما دغه لور په خپل ژوند کې د خپل دغه کور د چار دیوالۍ نه ده وتلې ما وې په خپو باندې دا شله ده په دې لاسونو باندې دې د الله د مرضۍ خلاف کار نه دی کړی ما وې په لاسونو باندې شله ده ویل بچیو په دې کور کې یو مور اوسېږي د دې او یو زه اوسېږم پلار اوسېږي په دې کور کې بل رور هم نشته دغه سترګې صرف د قرآن باندې لګېدلې دي صرف په ما باندې لګېدلې دي د دې په مور باندې لګېدلې دي نو ویل بچیو ما چې تعبیر وکړو چې دا په سترګو باندې هغه ړنده ده او ویل په دغه وګونو باندې دې زما لور چرته د الله د مرضۍ نه خلاف یو اواز نه دی اورېدلی د یو غیر محرم سړي اواز یې نه دی اورېدلی د قرآن اواز یې په دې اورېدلی د مور پلار اواز یې په دې اورېدلی نو ویل ما تعبیر وکړو بچې چې په دغه وګونو باندې زما دغه لور کڼه ده بلکل او ویل هو په دغه ژبه باندې دې د الله د مرضۍ نه خلاف خبره نه ده کړې نو ویل ما وی چې بچیا زما دغه لور په ژبه باندې چاړی ده اوس محترمو ام دغه مور دی دغه پلار دی چې انسان د هغې بزرګۍ ته وګوري اندازه ولګوي چې پلار د کومې درجې سړی دی او مور د کومې درجې ښځه ده د پلار چلته پوره ژوند کې پوره زندګۍ کې یو ځل نظر هغه په یو زنانه باندې لږې خیال یې دا دی چې په پردۍ زنانه باندې نظر ولګېدو هغه بېهوشه راغورځېږي یو چغې وهي او مور یې د هغه درجې زبرګه او بزرګه ده چې د هغې سترګې خپې او لاسونه پوره ژوند او زندګۍ کې د الله د مرضۍ خلاف نه دي استعمال شوي دغه ښځه خاوند دی محترمو دغه بیبي ده دغه خاوند دی اولنی بچی چې کېږي د دې محترمو هغې ته امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ویلی کېږي